السلام علیکم ملګرو. زه یم تیمور جان او یو تازه غزل با سره شریک کوم. ډیره مننه کوم، الله مو خوشاله لره. آباد صحیح غزل لې وي. مطالعه کوا خو کار مبالغین اخلا، مطالعه کوا خو کار مبالغین اخلا، طالب کار د مزغو هری خلیین اخلا. وخت غیون بستا د جون دوکړي په سمه بڼه، وخت غیون با ستا د جون دوکړي په سمه بڼه، زړه حرارت لګ د مزغو د تجزیې نه اخلا. د چا د مخ په تناظر کې ورته مګوره، د چا د مخ په تناظر کې ورته مګوره، د لیک او دود په بنیاد پوها د معنی نه اخلا. د شرارت په موسم ځان لا حرارت پیدا کړه، د کله غلطۍ کې چرته ګوټ نیم د شیشې نه اخلا. دا تماشې به د مغرب په خاوره خې وویني، دا تماشې به د مغرب په خاوره خې وویني، دا تماشې به د مغرب په خاوره خې وویني. د نجات فکر د قرآن د پیمانې نه اخلا، د نجات فکر د قرآن د پیمانې نه اخلا. او شعر وی حسن جن در ته عذاب شي مسلسل ګلابه، حسن جن در ته عذاب شي مسلسل ګلابه. غزال شا کله کله کار د یو نقطې نه اخلا، حسن جن در ته عذاب شي مسلسل ګلابه. غزال شا کله کله کار د یو نقطې نه اخلا. او مقطع د ملګرو وی د سوچ ردا د حقیقت په بنیاد ګده تیموره، د سوچ ردا د حقیقت په بنیاد ګده تیموره. پدې تورتم کې ګورکار د حوصلې نه اخلا، پدې تورتم کې ګورکار د حوصلې نه اخلا. او ډیره مننه ملګرو. خاد صحیح آباد صحیح د الله په امان.